یا یو څوک د معتمر مال پټوي. ځکه دا غلا د ځمکې په غوره برخه بیت الله شریف کې کیږي، نو کله چې یو انسان په بیت الله شریف کې د الله رب العزت د اوامرو او حدودو خیال ونه ساتي، دا ډیره بده خبره ده، خطرناکه او هلاکوونکې ګناه او د غلا تر ټولو بده بڼه ده. د مسلم حدیث دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی: لقد جیء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار كان يسرق الحاج بمحجنه فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی زما مخې ته اور راوړل شو. کله چې تاسو زه په دې حال کې مخ په شا تک کې له دې ویرې ولیدم چې د دې لمبې به ما ته راورسیږي، تر دې چې ما هلته د کونډه لرونکې برچې خاوند ولیده چې خپلې کلمې په اور کې ځان پسې راښکلې. هغه به د خپلې کونډه لرونکې برچې یا چاړه په وسیله د حاجیانو اسباب پټول، د هغو به پرې نظر ولګید، نو ده به ویل چې اوه دا خو په غلطي سره زما برچې پورې نښتی، او که حاجیان به پرې پوه نه شول نو بیا به یې له ځان سره د حاجیانو مال وړه. دې پیښې سره به زموږ اکثر حاجیان او معتمر رونه مخ شوي وي چې غلو به یې هلته مال پټ کړی وي. غلا په هر ځای کې بده ده، خو په حرمینو شریفینو کې ډیره خطرناکه او ډیره هلاکوونکې ده. د غلا یو بدترین ډول دا دی چې یو کس قومي غلا وکړي، یعنی بیت المال غلا کړي. ځینې خلک د دا ډول غلا مرتکب کیږي او د ځان خلاصون لپاره وایي لکه څنګه چې نور خلک غلا کوي همداسې موږ غلا کوو. یعنی زموږ غلا له عامې غلا څخه ډیره او سخته نه ده، خو دوی ته دا پته نشته چې دوی کومه غلا کوي دا د ټول ملت مال دی. ځکه قومي مالونو کې د ټول ملت حق وي، نو معلومه شوه چې دغه له الله رب العزت څخه نه ویرېدونکې غله چې کم دلیل وړاندې کوي په اصل کې هیڅ دلیل نه دی. فلانی ځمکه غصب کړې زیم غصب کوم، فلانی حکومتي ځمکه اخیستې زیم غصب کوم او زیم اخلم. الله ته به څه ځواب وایي؟ او ځینې خلک بیا دا کافرانو مال په دې خاطر پټوي چې دا د کافرانو مال دی، او دلیل یې دا وي چې د کافر مال موږ ته روا دی، په دې باندې ضربه رسوو. دا هم سم کار نه دی، ځکه د هغو کافرانو مال چې خوړلې مسلمانانو لپاره روا دي هغه عبارت له هغو کفارو څخه دي کوم چې له مسلمانانو سره په جنګ کې اخته وي او مالونه یې له فتحې وروسته د مسلمانانو لاسونو ته ورشي. نو ښکاره شوه چې په دې دلیل کې ټول کفار او د ټولو کفارو مالونه نه دي داخل. تی کانټینر او موټر ورته بارئ د دې لپاره چې هلته کافر دا ستا په معاونت باندې مسلمان وځپي، د مسلمان په کور کې وینې تویې کړي او بیا د خپلو شخصي ګټو لپاره د دې کانټینر نه غلا کوي، دا وایي چې دا د کافر مال دی. نه بې غیرته، د دې کافر مال د هغه مجاهد لپاره روا دی چې د داسې مفسدینو او یرغلګرو په وړاندې مبارزه کوي، څه چې په غنیمت کې ورته رسیږي امیر تقسیموي، دا د هغو لپاره دی، ستا غله دپاره نه دی. که تو دونه نر یې او د کفارو سره دشمنی لرې نو د کفارو مال په خپل موټر کې مه باروه، د هغو مزدورانو ته یا هغو ته یې مه وړه، دا به ستا جهاد وي. همدارنګه درنو اوریدونکو د نورو له جیبونو څخه په پټه مال وهل هم یو ډول غلا ده. ځینې خلک چا کره میلمه لاړ شي او هلته بیا یو څه په جیب کې اچوي، دا هم د غلا له ډولونو څخه یو ډول دی. برعکس ځینې خلک د میلمنو له مالونو څخه مال پټوي، ځینې خلک د تجارت له مال څخه مال وهنه کوي، ځینې ښځې په جامو کې یو څه پټوي او له ځان سره وړي. ځینې داسې خلک هم شته چې وړه غلا یا د معمولي شي پټول ورته غلا نه ښکاري. په داسې حال کې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د بخاري حدیث دی: لعن الله السارق یسرق البیضة فتقطع یده ویسرق الحبل فتقطع یده. الله رب العزت دې په غله باندې لعنت وکړي. څوک چې یوه هګۍ هم پټوي